بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. دوستانو یو ځل بیا یو په زړه پورې ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضر یاست. دوستانو زیاتره دوستانو پوښتنه کوله چې څنګه به موږ وپوهېږو چې یاره موږ د خپل فیسبوک اکاونټ نه یو چاته ریکویسټ کړی، تر څو پورې هغه ریکویسټونه موږ ته ښکاره شي. د ټولو اول که زموږ چینل ته نوي راغلی یاستئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او هم سره دغه بیل آیکن وکړئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې تر ټولو اول دا تاسو ته ورسېږي. موږ روزانه همدغه شانتي په زړه پورې ویډیوګانې خپروو. ښه دوستانو، اول به دوستانو داسې کار وکړئ چې ما سره زه پوهېږم ما ځکه چې هغه لینک ما سره شته دی، تاسو ته به زه ډسکرپشن کې درکړم. زه خو پوهېږم چې یاره مثال اوس ما ته پته دی ما یو نفر ته ریکویسټ کړی دی، هغه په لاره باندې دی. زه یو څو نفر ته نور ته ریکویسټ کوم تر څو پورې چې هغه لینک کلیک کړم، تر څو پورې وکولی شو ما ته بیا معلومات وکړي چې څو نفرو ته ریکویسټ کړی هغه ټول په لاره باندې، تر اوسه پورې هغه پینډینګ دي، یعنې اوسه پورې هغه قبول شوي نه دي. دوستانو لینک به چې کوم دی تاسو په کمنټ کې ترلاسه کوئ، خو چې لینک هر ځای کې پیسټ کوئ، په خپل کمنټ کې کوئ، په خپل دغه کې کوئ، دا به ځان د په یو ځای کې پیسټ کړئ تر دې پورې چې په ګوګل او دې شیانو کې کروم کې هم کولی شئ. په دې باندې چې صرف کله دوستانو دا پوسټ شولو له هغې وروسته مخکې به دوستانو زه داسې یو کار وکړم چې یو څو نفرو ته به ریکویسټ وکړم مخکې د دې د ورننوتلو نه. زه به یو څو نفرو ته ریکویسټ وکړم تر څو پورې تاسو پرې ښه پوه شئ. زه به یو څو نفرو ته ریکویسټ یې وکړم. دوستانو دلته یو څو نفرو ته ما ریکویسټ وکړي. دوستانو ښه اوس به بېرته دوستانو راشو چې هغه لینک به تاسو ته زه ډسکرپشن کې درکړم. د هغې هغه لینک تاسو کولی شئ په اسانۍ باندې بې معلومه کړئ چې چا تاسو ریکویسټ کړی. تاسو کولی شئ چې دا په خپل آی ډي کې پیسټ هم کړئ. خپل آی ډي کې چې مو پیسټ کړو دوستانو داسې به دا لینک دغه کوئ. دوستانو دا چې داسې پیسټ شول دوستانو په دې به بیا کلیک وکړئ. دا فیسبوک به انتخاب کړئ، فیسبوک انتخاب کړو دغه شانتې یو مخپاڼه خلاصي. وګوره دوستانو دا هغه کسان دي چې ما ورته ریکویسټ کړي، تاسو خپله ولیدل چې همدا اوس مې د هغې ته ریکویسټ یې وکړلې. دا دوستانو طارق ولی زاده ته مې همدا اوس ریکویسټ وکړو، عبدالله صافی یو دا ریکویسټ ما مخکې کړی، نور دا ټول ریکویسټ یې ما دا همدا اوس وکړل. نو تاسو هم داسې کولی شئ په اسانۍ سره خپل هغه ملګرو ته چې تاسو ریکویسټ یې کړي دي ختمولو طریقه دوستانو دا کلیک به پرې وکړئ، یو کلیک پرې وکړئ خپله کینسل باندې، پرې کینسل کلیک وکړئ خپله ختمېږي. تاسو هغه ریکویسټ چې ملګرو ته کړي دي په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه بېرته راوګرځوئ. ښه دوستانو دا وه زموږ یوه لنډه ویډیو چې ستاسو په خدمت کې مو حاضر کړه، تر څو چې بیا د یو نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خپل ورور ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان او ډسکرپشن کې به تاسو لینک ترلاسه کړئ.